خو خفه کېږې مه د دې زمانې جینکۍ د هلکانو نه ښې مه خفه کېږې ټول نه یادوم څه پکې سمه مې ولې هلک خو چې ښځه وکړه که نه دوڼی بس خور الا او مور بلا او ښځه نعمت ته خدای تعالی قصه ختم بیا په پلار څوک پروا نه ساتي په مور څوک پروا نه ساتي رښتیا راته وایم لور په پردي کور کې ناستی ډوډۍ د بل خوري جامه د بل اغوندي اوبه د بل دي دارو درمل د خاوند دي او چې لاس پورته کوي په خدای چې د خاوند نه مخکې د وامور او پلار ته کوي هلکه ټیک مې وایي که غلطه مې وایي مه خفه کېږې خدای دې ټولو له زامن ورکړي خو که د چا زامن ني او لوڼه وي که نه مه خفه کېږې د دوا ذریعه دې شته په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی دی حدیث کې دا نشته چې د زوی تربیت دی وکړه نو خدای به جنت درکړي او په حدیث کې دا شته چې لور خدای درکړه او د هغې د ښه تربیت او پالنه وکړه نو خدای به دله جنت درکړي اړه خفه یې که نه چې زوی مې نشته غواړی د خدای نه زامن غواړی چې نسب او میراث او هر څه دې برابر شي دا به غواړی خو نیک بچی غواړه صالح بچی حافظ بچی د خدای نه غواړه عالم بچی غواړه